وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر انسان پا دنیا کے پا پریشانوں مسائلوں کے گیر دے اور انسان دے سوچ کے پروت تے کا دعا کئی نو وی خدا پریشانی قبل تم وی نو یا اللہ پریشانی میں دا چاہتا دا مال پریشانی دا چاہ سرنشتا پریشان دے چاہ سرشتا پریشان دے دا چاہ بچی نشتا پریشان دے او دا چاہ بچیشتا پاگے کے پریشان دے دا چاہ زمکا کور نشتا پریشان دے او دا چاہ زمکا دا کور دے اگے کے پریشان دے. دا ولی دا خلق پریشانے کے پراتے دے او ٹول جن پا دے پریشانے کے تیر شو سار نما خام ماسخوتانا پوری دا پریشانی او بیا چې د شپې ودشي نو په ګولو دکېږي وی خوب نه راځي. دا د دې یو څو وجې دي زمانو. نو نن درته زه یو څلور څیزونه ښیم او وجې به هم درته وښیم او د هغې علاج به هم درته وښیم. څلور څیزونه که دا څلور کاره مونږ تاسو کړل تو انشاءاللہ چے اس قسم پریشانی با منگو تاسو تنی نہ بدا مال پریشانی وی نہ بدا بچو وی نہ بدا خزی وی نہ بدا مور و پلاری نہ بدا گاونڈی وی نہ بدا مرضی و نہ بل تکلیفی. ازمائش کرام شی بیماری و تکلیف خود تب آگے کے مطمئن خوشحالا بے پریادو نہ بنکے. لنبی دادی چے منگسار وقتی پاسو نو ہر انسان دا گناہ پا سوچ کے پاسی دا اللہ دا رضا سوچ اس سو کم نکے. کہ یو دکاندار دے کہ خمش تا گوڑے ٹول نہیں آدو یو دکاندار دے اگا چے سار وقتی پاسی نو پا دے سوچ پاسی چے نن بزا سو نا پیسیو گٹم او دا بل مسلمان جیب بزا سنگا ہوا زب سنگ دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز دا ایک نمبر پسیز خرس کرو. دا گڑی والا شی بز دا سوچا ستر پشی سنگ خرس کرو. دا شی بز کمزور پخ سنگ خرس کرو. دا دو کو ٹگی چی زب دے سودا کے کوم دا دے انسان نبے سنگ پٹا کرو چی دے پی پی نشی او زی خرسا کرو او زبا دا خراب مال دے خسر سنگ یوزے کم کہ دا او باسا او پیسے سنگ او گٹا دے با سنگ خودے خوشا لگی تا چہ دا خودے بندہ خپکے او دا خودے دا بندہ جیب بے او دا اللہ بندہ ذلیلہ کے او رسوا کے نو اللہ بتا سنگ خوشا لگی. پورا لگ سوچ او عقل او فکر پکار دے. یو زمیدار دے چے سار وقتی پٹی تا دے پدی سوچ دی چے زنن وقتی لالشم و بخور کوم چے پردے و بز سنگا ہوا او کدے یوے کئی دے پدی سوچی چے سوکنی چے دا یوے دے پردے پولی تا یادا سسکور آلم کم و دا پردے پولی لگا گندے اتراش او کدے سامان خرسائی سبزی خرسائی او دے گوتے ڈکائی نو دے چے دے پسل تا گوری پا دے سوچ کے چے پا دے مٹرو کے خوپا خمشتا او دے کے خوالد آنمشتا چے دا بز سنگا پا خریٹو باسم
دا ګوتې به څنګه وړکم چې شی پکې لږ راځي او دې په ډېره څنګه خرڅه کړم، دا ټماټر څخه به زه څنګه وباسم، دا څخه به لاندې کم دی هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي، په سوچ او فکر کې پروت دی. باغ والام په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې دا خراب سی دا خراب سیو بس بندې کا لکه خیر بندې کو چې دا خرابه میوه به په دې ښځه څنګه وباسم. دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو. یو ډاکټر چې زیسار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د دا جیب به زه څنګه ووام، دته به د ایکسرې ضرورت نه و، زه به ورته لیکم ایکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما، الټراساونډ به ضرورت نه و، زه به یې ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې مال راکې، د لیبارټرۍ ضرورت به نه و، زه به یې ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 200 روپۍ راکې د مریض. او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته هغه 500 روپو لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دی. یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی څونه کمیشن به ته علم، خراب سیخ دی ولګئ، کمزورې دی ولګئ، لږ سیمنټ دی ولګئ، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې چولي. مال ډېر ګټي ډېر ګټي، خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده. او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه، دا خیرت پریشانی خوړو چې ته تللی نه، دا به څه کوم؟ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو، دا زمونږ دا خو معمولي شی دی. دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي، هغه څه کوي؟ هغه غون میل د چینو والی وي، دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا، بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي، دا به په بل چا نه خرڅوي، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه‌دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپل واني بیا خوندي کې نه خرڅو، ریټ اوخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپۍ په 300 خرڅېږي. دا پیسه چا لګټي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه مني. پته ولګېده یو سوچ ذهن ته راغی چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی زمانو؟ علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله. خو ډېره پیسه وګټه، د پیسې ګټل تعالی منع نه دي. د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه، د 2 په ځای 3 لګوه، د 3 په ځای 4 لګوه، خو نیت دا وکړه سار چې دې پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم، الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي، مال جوار پیدا شي، دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم، او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم، او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم، یو موټر هم پکې جوړ کړم، خو الله ستا نوم به هم پکې یادوم، ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم، حرام به پکې نه کوم، پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم، ټګي به نه کوم، دوکه به نه کوم. زما د قسم یې درته ګورې حقیقت وی چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي. ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګ کاټونه اچوي نو مارکیټ ته وړئ نو حرام هم وګټله،
او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګي چې پلان کې سړی ګوړه خرڅی او بېرنګ کاټه سوچه ګوړه خرڅی نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3060 ده مالې په 3.5 راکړه خو مالې پاکه راکړه هلک سوچه شی ته لاړ شه مارکېټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه راکړه پیدی په 150 روپے کیلو در نزاخلم خو مال سوچا پیرا کا رشتہ وای په سوچا خلق پیسې ورکړي که نه ورکړي نو کار ولې پاک الله ولې نه خوشاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچو کې چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته ویې ته کار روزګار نه کې ښځې به زما مزدوري دیاړي نه کېږي نو زه څه وکړمه کار روزګار ته ډډې نه لګېږي نیک سړی مونځ به یې کوه دس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به هم پوری او هغوی زمړه خپل کار کوم ځان دې ملا جوړ کړی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدارو له شی خرڅوي هغې ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړ ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته وې ویې ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت یې او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار تار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته خو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه نو وی چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وی خدای دې بې بنیاد وباسه مونږ دیوزه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځه ورشه راوړه دې بخته چې څه پې والو وی ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته یې وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېجه د 100 نه خو 10 لرانه د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دیوزه مونږ دې وخېجه کار دې م نشته او بچي م نار دی او زه م نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې راله هغه هوښیار چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس 10 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه کوم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سهار چې را پاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېشتې 10 دې نه راغېشتې روپۍ پسې ګرځې ځه برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړو 1 اشرفۍ پرته وه
هغې راواغېسته چې راواغېسته اشرفی ډېر شو نو ده وی چې زیاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بنګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه نو لاړ د دریاب غاړې له او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخورې خوراک وخوري چې کور ته یې سینګره وړه وی ښځې وی کب مې پرې واغېست اب سړی یې بیختې وځه پسه به دې وړه اغېستې و پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې څه سبزي وا به دې اغېستې و نو یو کب وی بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووت په دریاب کې دننه ملغلرې یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغې یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا واړه دکانونه دي هلته ورشه کټ مارکېټ کې لوی سراب دی هغه له یو څه د دې پیسې هغه سره چې هغه له څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کوم صدر کې مثلا لوی مارکېټ دی او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفی او درهم پیو شو او کور ته یې راوړلی ښځې ته یې وی ودلید برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي مال به ډېرې دولت به ډېرې خو برکت به بلکل نه نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي شیطان وي برکت به خپل کار کوي شیطان مثال د هغه ښځې دی او وی برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي اوس بس زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي او په دې به 80 لکه روپۍ لګي د هغه په خولې 80 لکه روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خولې 10 روپۍ نه لګو چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکړه او زه دې له زیاتې درکوم نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې او انجینیر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه بل انجینیر راغی نه وایي دا چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی سبا برته رابرجې کرک شي دا به 80 لکه روپۍ یو وایي 483 ښه بل وایي نه دی کې به 600 چیک ورې یو وایي سیمنټ دومره واچو بل وایي نه زیات واچوه دا هغه چې څوک درته زیاتې لري د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګوي او چې خدای درته وایي نه لګې رسول درته وایي نه لګې بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی او الله او رسول نه خوشحالی په دې خبره پوه شوې نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي لومبې کار به څه کوو رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت قل اوایا اے محبوب دے خلقو تا ان صلاتی چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت ان صلاتی زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دے چی اغا دا طول مخلوق رب دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش دا چی صبر بدنی عبادتو لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ونسکی او دا چی صبر علا لکم ذبحکم دې د پاره باندې کوم چې بچی مې غوښه وخوري د بچا د پاره کوم الله که د قرباني کوم زم چې الله خوشاله شي دا به مقصد
که زما زوی شي وي او زه عقیقه م کومه دا نیت به ني چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري بچي به مخوري غوښې به وخورو نیت به دی چې الله خوشحاله شي ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به ووایي چې پلانکي حج وکړو او اجي شو عمره کومه هلکه خلک وایي زه خو 2 عمرې وکړو 3 وکړې او ډېرې عمرې یې کړې دې دپاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشحاله شي ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مینی چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي ومحیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره اسې که ته دکان ته ځې او سودا خرڅې او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما او زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب ونه شو ثواب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت دې دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي نو ثواب دې وشو رسول الله مبارک قدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي نه په خپل اوچتولی شي خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه قسم په خدای په دې م الله خوشحاله خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي الله سره دا به خدای چېرته خفه کړي حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل نو چې په خیرالۍ ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت دي دی کې غوټې وې غوټې چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وې سعد دا څه دي او ورته څه وایي وې د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به ده ووایم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوډ کوم وې د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېستل اوچت یې کړل او ښکلې یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته ځي نو کوه که نه الله تجارت بیبي له نفقه وګټه بچو له وګټه نیت ده وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا 2 نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بلکې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای له دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي ولا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات علم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو جبې مسلمان شه د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې هر سال چې پټي ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه بیا چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات ته ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړم ومغه کار کې خو نیت خو کړ الله د پاره وکړ کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالي کنه ته ګوره چې تعالی خدای په دې کار کې برکت اچي او کنه اچي نو موږ ومغه کار کو نیت په شیطان شیطان به خوشاله او خدای به نه خوشاله لومبه علاج څه شو سار وختي چې څوک زمینداري لري که دکانداري لري او که ډاکټر صاحب دی کلینک تا نیت دې دو کې چې دا کم الک مال راضي او کشر دی دا سه علاج بکوم لکه د خپل بچی چې کو او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغې دا سه علاج بکوم لکه خپل رور لچې کوم او چې دا کم مشر مال راغې دا سه علاج بکوم لکه خپل ترو خپل پلار لچې کوم بس نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او کنه اچي چې ته پکې خوشاله کې او کته پکې نه خوشاله
انجینئر صاحب تم دا نیت وکړه وې دا سکول چې جوړیږي او هسپتال چې جوړیږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور کې جوړیږي. دا شته مړه په بار ملکونو کې شته، دلته نشته. ما ته یو سړی بروزم خبره وکړه، یو ملک یادو ما ته اټلی ریشا اټلی کې ما ته یاره مولوي صاحب ارسې سوچه دي خو ارمان دا دی چې یو ایمان پکې نشته، دروغ نه وایي، دوکه نه کوي، شیخه خرڅی، ایک نمبر خرڅی، جنگ در سره نه کوي، جګړې در سره نه کوي. په لشل کاله کې په هغې کې چې تاسو پورې مونږ جګړه صحیح نه کړه، د مشر احترام کوي، د کشر خیال ساتي، چا سره ظلم زیاتې نه کوي. ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي، بس هغې ته ختم کړی. باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پرې نه میلاوېږي چې ایمان ورسره نه وي. د مونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی، زمونږ دین دغې خلکو خپل کړی دی، امونږ پرېښی دی. دا ولې مونږ دا ظلم کوو؟ نو دننه پس زما بیان چې څوک اورئ، دا یو فارموله سار چې وځئ که خیر انشاءالله. هر سړی چې کار لوځي، که دکان لځي، که زمیندارۍ لځي، که نوکرۍ لځي، هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوئ یو 2 رکعته نفل به کوئ. څو رکعته؟ 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم، ځان لم ګټم، ښځې بچو لم ګټم، ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي، حقه دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې. بس ته ګوره ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا به دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي. لږې به یې خو سوړې به ورته ني، لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به ورته ني، محفوظ به یې، خوشحاله به یې، ته به هم خوشحالې، بچي به دې هم خوشحالې، سکون به مې اطمینان به مې. دا یو. دویمه فارموله ده څه دویمه دا چې ته دکان کې ناستې، په لاره روانې، موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې، نو یو ټکی وایه لا حول ولا قوة الا بالله. څنګه به وایه؟ الا بالله. رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو. سار چې دا 2 رکعته وکړل د دې نه پس به 100 کرته، خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي. 4مه کلمه به لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. که څوک یو اوږده ویلی شي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكذا وكذا نشي ویلې دا مختصر وایا، ما سره وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 پیری به 2 رکعات نفل او دا 100 پیری. بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی، اوس پر توجه نه کېته که خیر دا عمل پیو کې پته برته ولای ټول ورځ باندې نه کېته توجه وي او چې دا ماره ته وي چې دا الله د پاره نیت دا به خدای درست کی. او دکان کې سودا خرڅینو التم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشه خرڅ کا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمبکه مدن بدیم ډیری او زبکه کې به پیداوار هم ډیری خوشاله به. دا یو پر دویم سدي دویم بدروازه لا حول ولا قوة الا بالله. سونه خپل معنی ډېر غټه معنی. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک وایي لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن دی، ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماری ده. لا حول ډېرې معنی لري. لا حول یا خدایا د شیطان نخلاصي نشتا مگر ستا په توفیق. د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه مې ته بچ کې. د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې. د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه، د بچو د ښځې د غم نه، د بیمارۍ نه، د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مگر پته ته به مې بچ کې. ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت، د کار طاقت،
د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف ښکلې معنی چې څومره خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د بچو تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو تی نه وی څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دې وام 1500 کرته ته به 1500 کرته وی او ښځې ته دې وا چې هغه 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کړه فایده ده پکې انشاءالله نن درته فایده ښیم انشاءالله نو څو شو ووایه څه شی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسره وایه لا قدر اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منځم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده کوي یو ټکي دروازې زده کوي او که بیا نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویل چې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایي دا یو سل کړه 313 کوي خو ډېره خو خیر سل پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله وایه نو ګوره که دروازې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي او بیا چې کوم وخت اوده کېږي نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارک دویم درود دی دا لومبی درود کدا د تکراری مختصر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسم ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به انشاءالله او چې کله ودکیږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سیسټم دا خو تا د پاره یو پیکج ما تیار کړ دا ښه پیکج دی ستا د پاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به خدای برکت میږي او ټینشن نه به خلاص شي سوچ ولکه سلور سیزونه شو ستا په پیکج کې سو دا نن د سره د مدرسې سبق ورزوتو نن د ترجمه په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق ته زوتو سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کوم او سلورم کلمه سل کړه 1500 کرته لا حول ولا قوه الا بالله او ما خام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف ها اوس ته کله ود کېږي نو دا ود کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا سلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل پلاسونو به چوف کړل پټول وجود به راح لکه دا خو یاد کې قل یا ایها الکافرون
دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو شی بل دا یو شی خیر خاص اندته شی یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایا وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مو غتا تدری دې شایو درې دې شوی خوري خبره شو درې دې کذا نو چې درې دې کرتا شو نو مجموعه سل نو پینځو منځونو پسې سو شو 500 منځونو پسې سو شو 500 او بیا چې ودکېږي او سل کرته وې سو شو 600 نو 600 چې په لاسو کې ضرب ورکې سو دي جوړيږي 600 نو تاسو کې بداسه سوقي کې دروازه 600 ګناهونه کړی نه دا د 600 ګناهونو کفاره شو 600 او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی هر منځ پس لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر نو سوچو دیر او د کېدو په وخت کې سل کرتا سوچو 130 نا دیر خو یو منځ پس شو نو پینځو منځونو پر سوچو 1500 نا 150 دیر په یو پسې شنو 150 یو نیم سل په پینځو منځونو پسې یو نیم سل او چې ودکېږي سل به وې نو 2.5 شو کړه نو په لاسو کې ضرب ورک دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2.5 زره نو د 2.5 زره نه کې بتاله خدای درکې نو دا څه څوک په چې دروازه به 2.5 زره ګناه کړي 2.5 زره خو څوک نشي کولای د 2.5 زره ګناهونو صابون خدا شي مانزه پسې بس کوس کلس تذکرت وای ام په حدیث کې شتا کدری دیر تذکرت وای الله اکبر سلور دیر تذکرت ام په حدیث کې شتا دا بوای کې خیر ان شاء الله او چې ودکېږي سو کرت وای سل کرت دری دیر تذکرت سبحان الله دری دیر تذکرت الحمدلله او سلور دیر تذکرت الله اکبر دا بوای ان شاء الله دا چې دی اوه 600 ګناهونو د پاره صابون شو تو د پاره 600 ګناهونو 600 څوک کولی شي دا هغه د پاره صابون شو په دې باندې به خدای 600 ګناهونه ختم کړي نو دا مې نن سلور هغه سيزونه دي سلور او د کېدو په وخت کې 4 قل سورتونه آیت الکرسی څه چیرې آیت الکرسی دې وی الله به ټول شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نو ساتي او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی ډېر لوی محدث مو ډېر نیک سړی صوفي مو یو سړی ولراغ ډېر زیات ګناهګار ورخه استغفار وای بل سړی ولراغ بچی مې نشتا استغفار بل سړی ولراغ غریب ما مال مې نشتا استغفار بل سړی ولراغ وې زمون په علاقه کې باران نه کېږي استغفار وای بل دې تاسو کو ویسے عزت اگر تم سو میں قدر عزت نہ کئی استغفار وای نو یو شاګرد ته بل سره مزدری کدا یو ټکی دې ذکر او چې سو کوئی پسر میں درد نو دا ګولې خوراغه پخواغه رسول کاغذ ګولې په وکنه پخوا موږ دې بسونو کې تلو نو دې 400 کې با سړی راو خطا رسول کاغذ ګولې به د پر لاله خرصوله نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړې وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او پخېټه دړي او زکامي او مړې خراب یو وګونو کې درد دا ناسور کاغذ ګولې به راوستا نو چا شاګرد ته وی چې دا یو د سور کاغذ ګولې دا سره دا او ار چاته خې بل سره زدي کنه او تسوي په قرآن شریف کې الله پدې و وعده کړی فقلت استغفروا ربكم د پیغمبر په جواب الله فرمایي انه کان غفارا استغفار وای خدای به دیو ګناه یرسل السماء علیکم مدرارا کباران نکیږي پښیبو باران بدر باندې خدای پاک کوي ويمددكم باموال مال نشتا مال بم خدای درکې دریش وبنین زامن نشتا زامن بم خدای درکې ويجعل لكم جنات باغونه به خدای درکې وانهارا
دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي ما لکم لا ترجون لله وقارا وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکړي الله خوشحاله استغفار څه چې ته استغفر الله زه بخښنه غواړم خدایه هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزورې ګڼي او چې چا نه غواړي غلوې ګڼي نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې عجز او کمزورې وګڼي استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحي جم دې خدای همیشه جم دې مرګ ولا ناراضي القيوم او دا د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړي واتوب الى ذخره الرجوع معنی سونه خشتو سونه مزیدار نو زمارونو نن میرتا د طالبانو سبق خو ما پرېګه د ټول عمر وته واقعات وایو او چې نن وته لګ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان سنه سه عمل مو کی نو پریشانی به ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر ان شاء الله پریشانی به ختم شي ټینشن به ختم شي مال کې برکت به پیدا شي جون کې برکت به پیدا شي بچو کې برکت به پیدا شي ګنا نه به خلاصې نیکو تبدیمین هم زیاتې دا سار چې ته سل کرته سرورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو تمین هم زیاتې او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیماری نه به خلاصې ډېرو خلکو در وسوسې بیماری ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي سو کوئی دا وسوسه ده سو کوئی دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره تا کوم چاته چې شیطان وسوسه اچي کنا نو دې باغه ته توجه نه ور کوي و دې خپکیږي نه ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دی وای ما ته شیطان دا وسوسه اچي ایمان نه جوړ خلاص شم ما وینا چې کم کندر کې مالی غل اغینا غلا کوي او چې کم کندر کې کور کې مال ني داغه نه غل غلا نه کوي چې کم دې مالی نو په هغه دې غلام لکې نو ما چې وسوسه درته پریوزي نو زم شکر او باس الحمدلله وایا ته مسلمان نو شیطان ستاړه پسې لګېدل د ایمان پروت نو ځکه دا شیطان وسوسه درته چې خرابې نو اعوذ بالله بوایه ها اعوذ بالله او دا سل کرته چې سار دا ما سلورمه کلمه درته ویلا او دا سل کرته و نو دا وسوسونه به خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي دا ټول وسوسونه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب باباجي سره زمون په خوا دلته کې هغه واړه د جمعه ته کوټه وا او بار برانډه وا موږ ما چومان واړو نو هغه سیب هغه ته بل شان وسوسه هغه چې به مونږ کاو نو په مانځ کې به وي سبحانك اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحان به تیر کړه او غریبا مخکنه تشکیو عبد الله شاه ملک ته خدای په کو بخې هغه خوشته او دلته مناسته هغه به ته استا خدای داسې داسې او سبحان سبحان کې مونږ د مانځن او مست خدای دې تبا او دلته به غریب اوس مې یې چې هغه طالب او قبل طالب دی جمعات کې دی راو دلته او دس او غسل لنه رښتیا او دس په دلته کو غسل لبشیر پاو ته هغه سین کې به لمبل ودا نور په پلیتی دي وی هغه پاکي دا وسوسه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید یو سړی بیت الله شریف تل ته مخامه خدريږي بیت الله شریف ته نو ولته ولاړ دی پنجابیو نو دا ګوته تاسو بیت الله ته مخامه بونی وا او داسې کې ټیړه 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 کو ولاړې داسې به دا ګوته به ګرځول یا خدای پاک مې دا غریب خدا پاک مختدي لاس می دونو چک مې ورکه مې سیدی هو الله اکبر وای دا وسوسه شیطان پری دینه سړو تا چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج خوشته کنه نو که څوک پړې را وسوسه کې مبتلای لګ د ډاکټر صاحب دلار شي دا په وینه کې څه شي کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو دا شیطان بیا حمله زیاتې کوي او دویم دا سلورمه کلمه دا غي علاج دی ښا یاد به شي خبره نن مې راته دا سيزونه اخول او د مانځنه پس آیت الکرسی را تمام مخ کې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځنه پس آیت کرسی وای نو د دو د جنت په منځ کې دا یو مرګ دی بس
چې سات یو خېږي یو سړی 15 پایا برناستو او ناګانه د پای نه پریوته چې څنګه مکه لاله سره ولګید مړ په خوب کې چولې ده وی الله را سره سوکړل وی نور خبر نیم خو پر چې جام دیوم 15 پایو مو چې زمکه لاله زمکه نه نیم تل نه جنت ته تلې دندرم پاینا نیک جنت ته تلې نو چې آیت الکرسی او ساده نو دي نو نیک به کم خاده جنت ته بده نو دا سو سيزونه مې راتنن او خل تاسو تم او چې څوک زما بیان اوري اغي ته موما ټولو ته چې دا مهرباني کې پدې به خیر ان شاء الله عمل کوي پدې لګ وخت لګي او پدې عمل کوي نو تاسو ټول پریشانه او مصیبتونو تکلیفونه به لري او په مال اولاد ارسه کې بر الله خدای برکتونه واچي دعا وکړئ خدای موږ د دې په عملو توفیق راکړي الله موږ د هر قسم پریشانو آفتونو مصیبتونو او درنزونو نه خدای په امن او امان کې وساتي یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتي خدای د پریشانو نه وساتي خدای دین هم نصیب کې خدای شریعت هم نصیب کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کې یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی د په خوشاله یا بدل کې الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې او یا الله که د چا رزق تنګي فراخ روزي ورکړي یا الله که د چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکړي که د چا وی او نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي الله موږ د حاسدین او د حسد نه وساتي شریانو د شر نه وساتي د بد نظر او د بد نظر نه وساتي زمونږ په دې ملکزو کندي کې ابلو د موږ د نوروز یو ورور وفات شو بیا بلم وفات شو غندل لالا پرون وفات شو او بل دغه د سوته ویل کېږي مثل خان لالا او غندل لالا دواړه خدای پاک دی وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي او پرون نابلو د سعدالدین خان بی وفات شوه کور والا په میرا کې الله دې غم وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او دې مرتضی میا صاحب وفات شوه د باندې الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د قطب الخير د کندي د شانو کاکا زوی جهانگیر وفات شوه الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي بعضې ملګرو دعاګانې غوښتې دي الله د ټولو دعاګانې قبول کړي او چې دا څومره مړي شوي دي خدای ته وبخي دې والدین صاحب صبر ورکړي د نورو غمونو نه الله په امان کې وساتي او زموږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه مېلمانه راځي الله په یو یو قدم ولا اجر ورکړي برکتونو خوشحالۍ ورکړي او د دې محلې خلک او د کلي خلک چې د هغوی کوم خدمت کوي الله د هغې اجرونه برکتونه په دواړه جهانه ورکړي برحمتک